حضرت حکیم الامت رحمه الله فرمایي و یو کس که دا خواهش لري چې زه د ځانه عابد جوړ کړم، زه د ځان څخه یو زاهد انسان جوړ کړم، زه د ځان څخه یو متقي پرهیزګار جوړ کړم، زه د ځان څخه یو عالم جوړ کړم، د هغه دپاره رقم مرکزونه سته. که زاهد او متقي و صوفي د ځانه جوړوي خانقاوې دي، که عالم د ځان جوړوي مدارس دي، که بل شخصیت د ځان جوړوي د هغه دپاره خپل مرکزونه سته. لیکن د هغه د مخه حضرت تانوي رحمه الله وایي اول انسان باید د ځان څخه انسان جوړ کړي، د حیوانیت څخه ځان وباسي. انسان چې اول انسان د ځانه جوړ کړي، د حیوانیت څخه ووتي، بیا هغه انسان چې کوم دی هغه صوفي هم د ځانه جوړولی سي، عابد هم د ځانه جوړولی سي، زاهد هم د ځانه جوړولی سي، متقي عالم و شیخ الحدیث هم د ځانه جوړولی سي. لیکن کله چې انسانیت په دې کې نه وي، که عالم هم وي قرآن غندلی دی، كمثل الحمار يحمل اسفارا، زاهد هم هیڅ پیدا نه کوي. ځکه اول انسانیت پکار دی. انسانیت دپاره مهم شی دا دی چې انسان باید د ځان څخه انسان جوړ کړي، هغوی دپاره داسې ماحول ته ځان واچي، علماو سره مل سي چې هغوی انسانیت زده کړي. امام غزالی رحمه الله په دې باندې یو عجبه مثال کوي، وایي حیوانان درې ډوله دي. یو هغه حیوان دی چې خلکو ته ضرر نه رسي، خلکو ته فایدې رسي، همیشه فایده یې، لکه غوا ده یا پسه دی یا میږه ده یا بزه ده، شیدې هم درکوي، مستي هم درکوي او ارام هم ولاړ. که پسه دی غوښې هم ته خوري او ضرر هم نه رسي، دا یو حیوان. دویم حیوان بیا هغه دی چې هغه خالص انسان ته ضرر رسي، چې هغه یا لړم دی یا مار دی یا بل معاذي و درنده حیوانان دي. دریم حیوان بیا هغه دی چې هغه نه چاته ګټه رسوي نه چاته تاوان رسي، لکه په حیوانانو کې په ځنګله کې چې کوم حیوانان ګرځي. انسان الله جل جلاله اشرف المخلوقات پیدا کوي. اول خو انسان باید د دې درو واړو حیوانانو څخه ځان امتیاز کړي، دی خو په اشرف المخلوقاتو کې دی، د ده دپاره الله دا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، دغه حیوانان د ده د منفعت دپاره الله پیدا کړي دي، که دی په دې پوه سي. لیکن که ځان په اشرف المخلوقات کې نه داخلي، حیوانیت نه پرېږدي، نو بیا دې داسې حیوان د ځانه جوړ کړي چې چاته خو نه په ورسي. که هغه هم نه کوي، داسې حیوان دی بیا د چاته د خپل ځانه جوړ کړي چې نه چاته نه په رسي نه چاته تاوان رسي. که هغه هم نه کوي، د هغه دې د ځانه نه جوړوي چې همیشه خلکو ته ضرر رسي. اوس د انسان په شکل کې حیوانان موږ تاسو وینو په معاشره کې چې یا مسلمان په تکلیف دي، یا قتل کوي، یا ډاکې وایي، یا د خلکو پر عزتو باندې تجاوزات کوي، دا موږ وینو. د خدای دپاره انسان باید خپل ځان وپېژني چې الله ما ته کومه رتبه راکړې ده، زه الله په څومره ښایسته شکل کې پیدا کړی یم. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. الله پاک جل جلاله بني آدم ته فضیلت ورکړی دی، کرامت یې ورکړی دی. ولې په لوی لاس زه د آدم د بچي ځان وباسم، د انسانیت نه ځان وباسم، ولې حیواني عالمې کوم؟ حیوانیت خدای وایي کوم دی چې کړی دغه په دنیا کې داسې ژوند کول چې ټول انسانان ځینې پذیري دي، قتل هم دی کوي، د بل پر عزت باندې حملې هم دی کوي، رشوت هم دی خوري، سود هم دی کوي. دا ټول د انسان په شکل کې د حیوان زندگی ده. دا واوره انسان هغه دی چې ځان یې وپېژندی. الکیس من دان نفسه، نبی علیه السلام وایي عقلمند انسان هغه دی چې اول یې ځان وپېژني. وعمل لما بعد الموت، په دنیا ژوند د آخرت دپاره کوئ، د آخرت د جوړېدو دپاره، د آخرت د رتبو د لوړېدو دپاره ژوند کوئ. والعاجز نادان احمق بیوقوف هغه دی من اتبع نفسه چې د خپل نفس د خواهشاتو د شیطان په اتباع کې ژوند کوي وتمنى على الله، وایي کیدای سي الله به وبخښي. انسان باید د ځان انسان جوړ کړي، انسانیت زده کړي. معاشره کې مهم شی انسانیت دی. او دا ورځ بلې کډه کوي. موږ تاسو وینو، تاسو د سوشل میډیا د لارې وګورئ چې خلک د خپل انسانیت څه څونه بېزاره، چا د ځانه بیزو جوړه کړي روان، تا نه لیدل؟ چا د ځان څخه په لکو ډالر استعمال کړي وي، حیوان د ځانه جوړي، څو سرجري څو اپریشنونه کړي د ځان څخه حیوان جوړي. دا وګورئ چې مخلوق دی.
څوک بیا د انسان په شکل کې درنده وي، څونه قتلونه یې کړي، څومره زناوې کوي، څومره د خلکو پر عزتو باندې حملې کوي، دا ټول درندګان دي، دا انسانان نه دي. انسان باید ځان وپېژني. خپل ځان پېژندل هغه دی چې د آخرت لپاره عمل وکړي. هغه اعمال چې د آخرت خرابوي یا په دنیا کې نظام خرابوي، د اعمال څخه خلاص واخلي. بس دا انسان دی د خپل د حیوان سره امتیاز پیدا کړي، ممتاز شو د حیوان سره.